د مفتي ندیم د هغه کلیپ چې د شیخ صاحب حماسي په اړه یې کړی د دغه کلیپ وروسته زموږ تفسیر وګورئ. مینهګانو ویره په افغانستان کې حماسي دی، نو حماسي څه ملا خو نه دی، هغه کتاب راواخلي غریب په دې نه پوهېږي چې دا خبره د میډیا او د منبر ده که نه، دغه ته ملا چا ویلی دی؟ پلانکې قسم دی دا صرف د شیخ صاحب حاسدینو چې بکواس یې کوو. د پاکستان مفتی ندیم په دې وروستیو کې د افغانستان د جید عالم علامه عبدالحمید حماسي صاحب په اړه نامناسبې خبرې کړې دي او د هغه پر علمیت یې نیوکې کړې دي. حتی ویلي چې شیخ حماسي صاحب کتاب را اخلي او نه پوهېږي چې کومه خبره له کومه ځایه او چیرته بیان کړي. زه نه غواړم دا موضوع نور اوږده کړم، خو مفتی ندیم صاحب ته دومره وایم چې د شیخ حماسي صاحب علمیت له همدې خبرې ښکاري چې هغه د کتاب له مخې خبرې کوي، یعنی کتاب درکوي، دلیل پیژني او د علم په رڼا کې بحث کوي. ځکه د علمي شخصیت پیژندنه په دې کېږي چې خبرې له حوالې، دلیل او معتبرو مراجعو سره تړلې وي، نه دا چې یوازې احساساتي او بې دلیله خبرې وکړي. خو له بده مرغه ستا خپله علمي کچه نړۍ څو ځله لیدلې ده. د دیر په مناظره کې چې له شیخ ریاض سره دې وکړه، تا ته مخامخ چیلنج درکړل شو چې یوازې د عربي عبارت یوه کرښه ولوله، خو ته هغه هم ونه شو لوستلی. دا ویډیوګانې اوس هم شته او خلکو ستا علمي حقیقت په خپلو سترګو لیدلی دی. نو هغه څوک چې په خپله په ابتدایي علمي ازموینه کې پاتې راغلی وي، د بل ستر عالم پر علمیت نیوکه ورته مناسب نه ښکاري، نو بیا ته په کوم حق د داسې عالم پر ضد خبرې کوي چې د خپل علم تدریس او تحقیق له لارې ځان نړۍ ته منلی دی. علامه حماسي صاحب هر کال زرګونه طلبه د علم په رڼا روښانه کوي او د دین خدمت کوي. د هغه درسونه، بیانونه او علمي حلقې د ګڼو خلکو لپاره د استفادې وسیله ګرځېدلې دي. خو ستا ډېری بیانونه، مناظرې او د ځوانانو او طلبو په ذهنونو کې تفرقه، بد اخلاقي او بد زباني خپروي. د علمي اختلاف پر ځای شخصي حملې، د دلیل پر ځای چغې او د اصلاح پر ځای جنجالونه د امت لپاره هیڅ ګټه نه لري، بلکې د ځوان نسل فکري انحراف او اخلاقي خرابوالی زیاتوي. علم هغه وي چې د امت د اصلاح، یووالي او فکري روزنې لپاره کار وکړي، نه هغه څوک چې د شهرت لپاره د علماو ترمنځ شخړې راپاروي. د شیخ حماسي صاحب شخصیت د علم، تدریس، زغم او فکري پوخوالي استازیتوب کوي او خلک یې له همدې امله درناوی کوي. اصلي پرېکړه به نړۍ خپله وکړي چې د دین خدمت چا زیات کړی دی، هغه چا چې د علم، اخلاق او تربیت له لارې امت ته لارښوونه کړې، او که هغه چا چې د چغو، سپکو الفاظو او نام و نهاد مناظرو له لارې شهرت ترلاسه کړی.